د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلام دوستانو، هیله ده چې د صحت جامې مو پر تن وي او د خپلې کورنۍ سره د خوښۍ ډک ژوند ولرئ. یو ځل بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې یم او هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. زموږ نننۍ ویډیو هم د تېرې ویډیو په دوام ده، یعنې تېره ویډیو مو چې وله د شتودیو د اتسفای ګراماتیک دوهمه ویډیو وه او دا هم پرله پسې دریمه ویډیو ده چې انشاءالله یوه بله ویډیو به هم درته خپره کومه تر څو د شتودیو د اتسفای ګراماتیک بخش یا څانګه خلاصه شي. پس څو او په ګډه سره ګورو چې د کوم ځای نه ادامه ورکوو ننني درسه. دیارلسم بخش Übersicht, Übersicht, Satz, Satzverbindungen. Übersicht یعنی داسې یو څپرکی او Satzverbindungen د جملو نښلول، د جملو وصلول. یعنی څه رقم ته موږ کولی شو چې دوې جملې یو د بل سره وصل کړو، د څه شي په واسطه، څه شي په مرسته باندې کولی شو چې دوې جملې یو له بل سره وصل کړو. دلته ځینې موږ نښلوونکې کلمې لرو. Nach diesen Wörtern verändert sich die Wortstellung nicht. Wortstellung مهمه کلمه ده. څه ورته وایي Wortstellung ته؟ د لغت یا د کلمې ځای یا جایگاه چې ورته وایي فارسي ژبه کې. Wortstellung یعنی د کلمې یا د لغت ځای. مثلا فعل په کوم ځای کې دی، مثلا فاعل په کوم ځای کې دی، مفعول په کوم ځای کې راځي. نو د دریو شیانو ځای څه رقم ته کې تغییر نه پکې راځي، لکه aber, denn und oder. یعنی جمله مو همغه مخکینی حالت کې مثلا چې سبجیکت ورب کمپلیمنت رسي په همغه حالت کې لیکل کېږي. لکه زه aber دپاره جمله جوړه کړمه Ich esse مثلا Ich esse den Kochen. زه چای خورم؟ کیک خورم. Aber مثلا وایم چې اما am liebsten، اما ډېر په میل او ډېر په علاقه باندې چای خورم. aber am liebsten esse ich die Schokolade. مثلا ډېر په میل او ډېر په علاقه باندې چای خورم، چاکلیټ یا هم کاکاو. den هم کله چې راشي د ورب د کلمې یا د جملې ما د لغت ځای تغییر پکې نه راځي. یعنی دا چې فعل مو آخر د جملې ته نه ځي چې مثلا جمله مو نیبنزتس شي یا هم مثلا دغه رقم کوم بل حالت شي. او دومه کتګوري هغه نښلوونکي کلمې دي چې nach diesen Wörtern دغو لغاتونو وروسته verändert sich تغییر مومي die Wortstellung، د لغت یا د کلمې ځای. لکه als کله چې، damit د هغې په واسطه، das چې، weil ځکه، zu تر څو، wenn کله چې، یا هم dann وروسته، ob آیا. دا هغه لغاتونه دي چې دوی جملې یو بل سره نښلوي یا وصلوي، اما ورب یا هم هغه Wortstellung څه رقم کېږي تغییر پکې راځي. verändert sich die Wortstellung. لکه د als دپاره als ich 3 Jahre alt war، کله چې زه 3 کلن وم، konnte ich مثلا Fahrrad fahren. ما کولی شول چې بایسکل وچلوم. یا هم که مثلا اوله اصلي جمله اوله راولم ich konnte Fahrrad fahren. ما کولی شو بایسکل وچلوم هغه وخت. als ich کله چې زه 3 Jahre alt war، یعنی وربم کوم ځای کې راغله؟ آخر د جملې کې. پس Satzverbindung دوه حالته کې رسي. یو Wortstellung تغییر کې نه راځي، یعنی د خپله لغت یا کلمې مغه په ځای کې تغییر نه راځي، یعنی په خپله چې ولیکل شي مغه سبجیکت ورب کمپلیمنت رسي یا کمپلیمنت، یعنی ورب پوزیشن په خپله دوه حالت کې دی، هیڅ تغییر پکې نه راځي. او که چیرې بیا دغه نښلوونکي کلمات یا لغاتونه راشي، پس په دې حالت کې مو ورب کوم پوزیشن ته ځي؟ آخر پوزیشن ته، آخر موقع ته. دا شول Satzverbindungen،
یعنی د جملې نښلونکي یا هم وصلونکي. پس مخکې ځو 14 بخش ته چې wörter لغاتونه یا هم Wortbildung د کلمې جوړښت، یعنی څه رقم یو لغت مو جوړوو. Wortbildung د لغت جوړښت. Nomen mit ong هغه نومونه چې په پای کې څه راځي؟ ong راځي. لکه die Rechnung ما بیل ته وایي چې مثلا یا د کوم رستورانت ته موږ ځو مثلا او هغلته څه راځي موږ ته بیل په پای کې چې راځي موږ چې باید پیسې ورته تحویل کړو. دلته هدف مو دا دی چې دلته لرن ټیپ کې هم ویلي دي چې in Wörtern په لغاتونو کې mit ong چې په څه باندې پای ته رسېدلي دي په ong باندې findet man meistens ein Verb. سړی څه پیدا کولی شي دلته؟ meistens زیاتره وخت، یعنی ډېر زیات وخت. ein Verb یو فعل، یعنی هر هغه نومونه چې په ong باندې ختم دي په زیاتره حالاتو کې دغه نومونو څخه موږ هم یو verb پیدا کولی شو. لکه die Rechnung rechnen، die Bestellung bestehlen، die Prüfung prüfen، die Entscheidung entscheiden، die Briefmarkensammlung sammeln. البته دغه لغت چې دی، دغه نوم چې دی له دریو ترکیبي نومونو څخه جوړ شوی دی چې بریف یو، مارکن دوه او زامنونګ درې چې اصلا هدف مو دی زامنونګ دی چې زامنونګ نه څه منځته راځي؟ زاملن. او دلته یې ویلي دي چې ریګل قانون یې څه دی؟ نومن مت ong هر هغه نومونه چې په ong باندې ختم کیږي ارتیکل دی دوی همیشه ارتیکل څه دی؟ دی دی. پس په 14 بخش کې مو څه زده کړل؟ هر هغه نومونه چې په ong باندې ختم وي اولا دا چې ارتیکل دی دی، ټول نومونه چې په ong باندې ختم دي ارتیکل دی دی، او دوم په زیاتره وختو کې د هر هغو نومونه چې په پای کې ong راځي موږ کولی شو یو verb ترې جوړ کړو. دا هم شو 14 لومړی بخش. 14 دوهم بخش هم څه دی؟ aus Verben Nomen machen. د وربونو نه یعنی د خپله فعلونو نه موږ څه رقم ته کولی شو چې نوم جوړ کړو، یعنی یو ورب دی د هغه ورب نه څه رقم ته کولی شو چې موږ یو نوم ترېنه جوړ کړو. لکه rauchen سګرټ څکول، اما دلته یې نوم ترې جوړ کړی دی. das Rauchen سګرټ څکول ist hier verboten. سګرټ څکول دلته ممنوع دي، یعنی دلته اجازه نشته چې تاسو څه وکړئ؟ سګرټ وڅکوئ. پس د Rauchen نه چې جوړ شو؟ das Rauchen. یوازنی شی چې باید همیشه په یاد کې وساتئ کله چې غواړئ چې د یوه verb نه نومن جوړ کړئ، د یوه فعل نه کله چې غواړئ چې تاسو مثلا یو نوم جوړ کړئ تر ټولو مخکې باید څه وکړئ؟ هغه ارتیکل کوم ارتیکل اخلي؟ das. او بل ډېر اسانه کار څه دی؟ فقط لومړی حرف یې یا لومړی توری یې څه رقم ته کوئ؟ غټ لیکئ. مثلا Rauchen das Rauchen ist hier verboten. لکه nachsprechen د دوم ځل لپاره خبرې کړل. یا هم das Nachsprechen von Dialogen trainiert die Aussprache. das Nachsprechen یعنی د دوم ځل لپاره ویل von Dialogen د دیالوګونو trainiert die Aussprache. څه شی زیات ټرین کوي، تمرین کوي؟ Aussprache لهجه. یا مثلا هغه یو څوک مثلا تلفظ مثلا یو نفر په یوه ژبه کې ډېر تکړه او ماهر دی، مثلا په انګلیسي ژبه خبرې کوي خو د ده هغه پرونانسیشن چې ورته موږ وایو ډېر قوي دی، هغه ته څه وایي؟ Aussprache. یعنی کولی شو چې موږ څو ځلې چې مثلا یو دیالوګ یا دیالوګونه مثلا تمرین کړو هغه د دې باعث کېږي چې موږ هغه پرونانسیشن څه رقم ته شي؟ قوي شي. لکه lernen das Lernen. څه مو کړل اولنی کار؟ اولنی کار هم دا وکړو چې
علمو غټ ولیکلو او دوم دا چې همیشه هر هغه وربونه چې د هغه نه غواړو چې نومونه جوړ کړو آرتیکل یې ډس لیکو او لومړی توری غټ لیکو. Das Lernen mit dem Video macht mir immer Spaß. زده کول د ویډیو سره macht mir immer Spaß. ما ته همیشه څه راکوي؟ ډېره خوښي خوشحالي راکوي. یعنې د ما د سرګرمۍ باعث کېږي. یعنې زه کله غواړم چې د ویډیو سره یو ځای یو څه زده کړم د ما دپاره ډېر د خوشحالۍ د سرګرمۍ وړ دی. دا هم شول aus Verben Nomen machen. څه رقم ته کولی شو چې د وربونو څخه نومونه جوړ کړو. اوس راځو 15 بخش ته چې Nomen verbinden. څه رقم ته کولی شو چې دوه نومونه یو له بل سره وصل کړو یا ونښلوو. په الماني ژبه کې موږ یو قانون لرو چې موږ اجازه مثلا نه لرو چې دوه درې نومونه یو د بل په بغل کې ولیکو. باید په منځ کې یو څه وي چې هغه یو د بل سره ونښلوو یا هم وصل یې کړو. پس د دې دپاره زیاتره څه شي استفاده کېږي؟ د ګینیټیو حالت څخه. یو ګینیټیو اس لرو چې ګینیټیو اس هدف یې دا دی چې مثلا موږ د جملې د اوږدوالي څخه ډډه کوو. لکه Petras Großvater. ګورئ دلته پټرا اصلا نوم دی اما اس ورسره چې راغلی دی دا دې ته ګینیټیو اس وایي. اصلا جمله مو څه رقم ده؟ Das ist der Großvater von Petra. دې په ځای چې ووایو چې دا د پټرا هغه د نیکه دی یا هماغه غټ پلار یې دی، څه ورته وایو؟ Das ist Petras Großvater. دا د پترا بابا یا هم مغه نیکه یې دی. پس دلته مو څه شي نه ډاډه وکړله؟ د فون نه، د دیر او د فون نه. دغه دوه توري مو څه رقم کړل؟ کم کړل دي. یعنې جمله مو لږ څه وړه شوله. د دومې بېلګې دپاره Das Auto von Susanne. موټر د سوزانې. Susannes Auto. د سوزانې موټر. څه مو کړل دلته؟ فقط یو ګینیټیو اسم دلته استفاده کړلو او د جملې د اوږدوالي څخه مو ډډه یا هم جلوګیري وکړه. درېیمه بېلګه یې Die Frau von Jan. د یان ښځه. پس ډېر اسان توګه دا کولی شو چې ووایي چې Jans Frau. د یانس ښځه. دا هم لومړی حالت شو د ګینیټیو چې ګینیټیو اس ورته وایي چې د یوې جملې یا د یوې کلمې چې مثلا یوه جمله اوږده ووایي د هغې څخه څه کوي؟ ده ډډه کوي. یعنې جمله موږ ته په ډېره اسانه او په ډېره وړه توګه باندې تشریح کوي. اوس راځو دوهم بخش ته چې ګینیټیو آرتیکل چې ګینیټیو آرتیکلونه دي چې ډس او دیر دی. موږ څلور آرتیکل لرل چې دیر، دس، ډي او بل یې هم ډي دی جمع حالت والا. دیر او دس، دیر او دس همیشه په ګینیټیو حالت کې په څه شي باندې تبدیلېږي؟ په دس باندې. دیر او دس په څه شي باندې تبدیلېږي په ګینیټیو حالت کې؟ دس باندې. او ډي مؤنث او ډي جمع په څه شي باندې اوړي بیا؟ په دیر باندې دواړه. ډېر اسانه. دیر او دس په دس باندې اوړي. ډي مؤنث، ډي د ښځینه حالت او ډي د جمع حالت په څه شي باندې اوړي؟ په دیر باندې. موږ څلور حالت لرو په آلماني ژبه کې. یو نومیناتیو فاعلي حالت، دوهم اکوزاتیو مفعولي حالت چې د مفعول په حالت کې رسي د موږ جمله، دریم یې هم داتیو هم مفعولي حالت دی او څلورم یې ګینیټیو دی چې زیاتره ګینیټیو د نومونو د نښلولو یا هم وصلولو لپاره استفاده کیږي. لکه زه درته وایم چې د زنګولر حالت لپاره der Film، فلم، das Ende، پای. یعنې که چیرې زه وغواړم دغه دوه نومونه یو له بل سره ونښلم وصل یې کړم څه رقم ته استفاده کوم؟ Das Ende des Films، پای یا خاتمه د فلم. پس د فلم آرتیکل مو څه والا؟ دیر والا. اما دلته څه رامنځته شول؟ دس باندې واوښتله. ځکه موږ ویلي وو چې هر کله چې وغواړو چې دوه نومونه یو له بل سره ونښلوو پس د کوم حالت نه استفاده کوو؟ د ګینیټیو حالت نه. چې په ګینیټیو حالت کې آرتیکلونه هم تغییر مومي. یعنې دیر او دس دس ته اوړي،
دی او بل دی der ته اوړي. لومړۍ بېلګه یې دغه وله چې der Film او das Ende وله. پس څه وشول؟ der Film das Ende که چېرته مو ووایو چې د فلم مغه د فلم څه شی؟ پای یا هم خاتمه. څه رقم ته وایو؟ das Ende des. ځکه چې د فیلم آرتیکل der دی په ګنیټیو حالت کې چې ته اوړي des ته. او دلته یو اس هم ورکړله. دا څه معنا لري؟ موږ هر کله چې دغه دوه آرتیکلونه وغواړو په ګنیټیو حالت کې استفاده کړو، پس د هغه په هر ځای کې چې مثلا دغه دوه آرتیکلونه ګنیټیو حالت ته واوړي، لکه په فلم کې، پس د هغه نوم په پای کې څه لیکو؟ یو اس لیکو. د نوم په پای کې څه لیکو؟ یو اس لیکو. د کوم نوم دپاره چې آرتیکل der یا das وي، چې بیا آرتیکل چېش ته واوړي؟ des ته واوړي. په پای کې یو اس لیکو. لکه دلته das Gesicht، څېره، die Sprache، ژبه. اوس که چېرته وایو چې د ژبې څېره، die Sprache des Gesichts، د څه شي ژبه؟ د څېرې ژبه. لکه دلته مو das پر des باندې واوښتله، او ځکه چې د Gesicht آرتیکل څه دی؟ das دی، پس په پای کې هم یو اس ورته اضافه کیږي. دا فقط د دغو دوو آرتیکلو دپاره استفاده کیږي چې der او das دي. د دی د ښځینه حالت دپاره او دی د مؤنث د جمع دپاره بیا کوم اس دلته موږ نه لرو. لکه die Sonne، لمر، die Farbe، رنګ. اوس که وغواړو چې مثلا die Sonne په ګنیټیو حالت کې واړوو، دی چېش ته اوړي؟ der ته اوړي. die Farbe der Sonne، د څه شي رنګ؟ د لمر. die Farbe der Sonne. او د آخري د پلورال حالت لپاره، جمع حالت لپاره، لکه die Deutschen، آلمانیان، die Liste. پس دی په چیش باندې اوړي؟ دی په der باندې اوړي. die Liste der wichtigsten Deutschen، د مهمو یا هم مشهورو آلمانیانو لیست. دا هم شول دوهم حالت د ګنیټیو چې der او das په des باندې اوړي. په آخر د مغه خپل نوم کې هم یو اس اضافه کوو. او دوهم حالت یې هم دی دی دپاره، دی او دی جمع دپاره دی چې der کې استفاده کیږي، په هغه باندې اوړي، آرتیکل هم تغییر کړي der ته، او په آخر کې بیا هم کوم څه نه راځي. دلته هم درې بېلګې لیکلي دي چې die Geschichte der Lust، یا هم Richard Powers der Klang der Zeit، یا مثلا ABC der deutschen Grammatik، یا هم Lügen in Zeiten des Kriegs. دا هم شول درې څلور بېلګې د ګنیټیو حالت دپاره، ګنیټیو آرتیکلو دپاره. اوس راځو شپاړسم بخش ته، چې شپاړسم بخش مو څه په اړه دی؟ د آرتیکل ورتر ام داتیو. د آرتیکل لغاتونه دي په کوم حالت کې؟ داتیو حالت کې، مفعولي حالت کې. یا هم پوسیسیو آرتیکل. کوم آرتیکلونه؟ ملکی آرتیکلونه. اوس پوسیسیو آرتیکل، ملکی آرتیکلونه ته راځو چې په داتیو حالت کې څه رقم اوړي. اصلا مو که په یاد چې پوسیسیو آرتیکلونه هم کوم وو؟ mein، dein، sein، sein، ihr، unser، euer، ihr او ihr ول. اوس راځو دا ټول په کوم حالت کې اړوو؟ په داتیو حالت کې. داتیو حالت کې شاید په یاد وي چې هر هغه نومونه چې آرتیکل یې der او das وي، په څه شي باندې اوړي؟ په dem باندې اوړي. او هر هغه نومونه چې آرتیکل یې دی وي، په څه شي باندې اوړي؟ په der باندې. او په پای کې هر هغه نومونه چې آرتیکل یې دی یعنی جمع حالت کې وي، بیا په څه شي باندې اوړي؟ په den باندې. په کوم حالت کې؟ په داتیو حالت کې. لکه ich، mein، مثلا mein خپله ملکی ضمیر ده، او که په داتیو حالت کې راولو بیا څه رقم ته راځي؟ یا هم کوم نوم مثلا آرتیکل د یو نوم مو der یا das وي، مثلا der Computer یا هم das Auto،
ا دې دپاره ډټیو حالت کې څه راځي بیا my name کیږي ځکه چې د دیر او د das دپاره مو قانون لاره چې په ډټیو حالت کې دیر او das دم ته تبدیلي پس ملکي ضمیر مو هم څه ته اوړي چې ملکیت ښیي am کې اضافه کیږي my name د دو دپاره dein name د rs دپاره seinem د زی دپاره ihrem د wir دپاره unserem د ihr دپاره eurem د زی دپاره ihrem او ihrem دا هم هر هغه نومونه چې آرتیکل یې der یا das وي لکه der Computer das Auto د دې دپاره ډټیو حالت کې مو ملکي ضمیر همیشه لکه mein څه اخلي am اخلي هماغسې چې der او das dem ته اوښتل mein هم my name ته اوړي پس دا شوله د der او das نومونو دپاره او د دې نومونو دپاره چې ښځینه نومونه وو آرتیکل یې دې دپاره بیا څه راځي همیشه مو په ډټیو کې آرتیکل چې کله ډي ولاړ der ته اوښته der په ډټیو حالت کې آرتیکل پس ملکي ضمیر مو هم ar اخلي په آخر کې لکه ماینر لکه شفین رئیس ته وایي چې ښځه وي جنسیتي ماینر داینر زاینر ایرر انزرر آیرر ایرر او ایرر پس هر هغه نومونه چې آرتیکل دی ښځینه جنسیتي وي دې دپاره مو ملکي ضمیر په ډټیو حالت کې څه اخلي په آخر کې ar اخلي ټولو ته که وګورئ ar په آخر کې دي او د پلورل دپاره یعنې د جمع حالت دپاره همیشه څه اخلي ان لکه ډي مو لرل هلته د جمع دپاره دن کېدله پس دلته هم ان راځي ماینن انزرن او نومونه مو هم کوم حالت کې راځي په جمع حالت کې لکه کمپیوټرن autos شفینن او داسې نور دلته هم یوه بېلګه لیکلې چې das bin ich da sehen wir mit meinem neuen Computer da sehen wir د خپل نوي کمپیوټر سره مې دا هم شول artikel war در im Dativ یا هم پوسیسیو آرتیکلونه په ډټیو حالت کې اوس تو مخکې ولسم بخشم چیش په اړه دی Übersicht der Possessivartikel. Possessivartikel مو چې دغه اوس د دغې په اړه مو څه ووایي یو څپرکی یا هم یو لنډیز دی دې دپاره چې په نومینیټیو حالت کې په اکوزیټیو حالت کې او ورسره په کوم حالت کې په ډټیو حالت کې په دغه درې واړه حالاتو کې موږ پوسیسیو آرتیکل راولو لکه یو آرتیکل دوه آرتیکله درې آرتیکله او بل یې هم پلورل څلور آرتیکله په نومینیټیو حالت کې پوسیسیو آرتیکل هماغه شکل چې دی هماغه رقم نشته کی د ډېر دپاره مثلا که د هوند دپاره زه مثلا وایم چې زما یا د ما سپی څه وایم mein Hund او که چېرته بیا په اکوزیټیو حالت کې سپي دپاره استفاده کړم اکوزیټیو حالت دپاره ډېر دی مثلا ماینین کیږي د اکوزیټیو تر ټولو مهمه مشخصه یا هغه مهمه نښانه یې څه وله ان وله د ډېر نومونو دپاره د سپي آرتیکل ډېر دی ډېر هوند کیږي او که چېرته بیا زه د ملکي ضمیر دپاره استفاده کړم اکوزیټیو حالت کې ماینن هوند او بل څه لرو ډټیو حالت ډټیو حالت کې مو ډېر آرتیکل په څه باندې اوښتله په دم باندې پس چې ډېر په دم باندې اوړي طبعا چې ملکي ضمیر مو هم په څه باندې اوړي په ماینم باندې ماینم هوند بیا هم داس آرتیکل لرو داس آرتیکل مو هم په نومینیټیو حالت کې ما خپله نشته کی mein Auto لکه das Auto mein Auto موټر د ما موټر او که چیرې بیا په اکوزیټیو حالت کې راشي داس په اکوزیټیو حالت کې هم په خپله داس باندې اوړي یعنی کوم توپیر پکې نه راځي بس mein Auto راځي هلته هم اما په ډټیو حالت کې داس په دم باندې اوړي چې mein په meinem باندې کېږي meinem Auto بل څه لرو بل دی لرو ښځینه آرتیکل لکه die Firma دې دپاره مثلا څه کېږي په نومینیټیو حالت کې meine Firma او په اکوزیټیو حالت کې ما هغه خپل حالت کې لیکل کېږي یعنې کوم توپیر پکې نه راځي فقط ډټیو حالت کې دی په دیر باندې اوړي چې
ملکي ضمیر مو هم لکه در AR غوندې AR دلته خلي ماینر. او جمع حالت څه دی؟ نومیناتیو کې هم خپله لیکل کېږي ماینې، هونډې سپي، آوټوس موټرونه، فیرمن شرکتونه، یا هم اکوزیتیو حالت کې ماینه، هونډه، آوټوس، فیرمن خپل حالت. اما په داتیو حالت کې موږ د ډي آرتیکل مو په دن باندې اوړي چې دلته هم هغه د ان مشخصه راځي، دن پر دن باندې اوړي، دلته هم ان خلی ماینن، هوندن، ماینن، آوټوس، ماینن، فیرمن. دا هم شول پوسیسیو آرتیکل په درې حالتو کې، نومیناتیو، اکوزاتیو او داتیو حالت کې. او دلته موږ ته یو قانون هم لیکلی دی چې alle possessive Artikel ټول possessive Artikelونه لکه dein, sein, unser او همداسې نور und auch او همچنان ein یا هم kein haben die gleichen Endungen. غیر ناکارا و نامعلوم آرتیکل، ناکارا و نامعلوم آرتیکل او منفی حالت کې همیشه څه رقم ته خاتمه لري؟ لکه د ماین. یعنی که چیرې موږ وغواړو چې مثلا ناکارا و نامعلوم آرتیکل په دغه درې حالتو کې استفاده کړو، نومیناتیو، اکوزیتیو او داتیو حالت کې همدغه رقم تغییر خوري. او که چیرې وغواړو چې منفي حالت لکه کاین په دغه درې حالتو کې استفاده کړو، پس هم همدغه حالت ورته استفاده کیږي. پس دغه 18 بخش د ناکارا و نامعلوم آرتیکل لپاره هم تاسو کولی شئ چې د درې حالتو لپاره ولیکئ، همدغه شی پکې راځي. او که چیرې بیا وغواړئ چې حتی منفي یا د نفي حالت آرتیکل هم پکې استفاده کړئ، د نومیناتیو، داتیو او اکوزیتیو حالت لپاره هم همدغه قانون ورته مچ کوي یا مطابقت ورته کوي. دا هم 18 بخش. اوس راځو 18 بخش ته چې د انډیفینیټه په اړه دی. انډیفینیټه یعنی نامشخص یا نامعلوم یا ناکاره. unbestimmte Menge. unbestimmte Menge. Menge یو شی ته ویل کیږي، یو شی یا هم یو چیز، لکه نامعین، نامشخص، نامعلوم شیان. دا نامعین، نامشخص و نامعلوم شیان کیدای شي چې پرسونن واوسي، اشخاص، یا هم زخن شیونه یا کوم شی واوسي. لکه viele Deutsche sind in einem Verein. viele Deutsche sind in einem Verein. زیات آلمانیان په یو انجمن یا هم یو اتحادیه کې دي. دلته فیل چه شول؟ اشخاص شول چې نامعین و نامشخص و ناکاره دي. یعنی دقیق شمیر معلوم نه دی موږ ته چې څومره دي، خو د یو ناکاره او یا نامعلوم یا نامشخص تعداد لپاره استفاده کیږي. فیل زیات، اما معلوم نه چې زیات څومره دي، 100 دي، 200 دي، 300 دي. او لکه بل ناکاره و نامعین شی مثلا manche Menschen sind in 4 Vereinen. بعضی یا ځینې خلک په 4 انجمنو یا اتحادیو کې دي. چې دلته ځینې خلک دي، نو موږ د ځینې په معنا باندې نه پوهیږو چې هدف اصلي د ځینې د څو نفرو دی. خو ویلي دي چې ځینې انسانان په 4 اتحادیو انجمنو کې دي. او بل څه لرو؟ einige. ډېر لږ. Hobbys sind nicht teuer. einige Hobbys یعنی ډېر لږې لوبې دي چې څه رقم دي؟ nicht teuer، دومره قیمت یې نه دي. یعنی ځینې یا هم ډېرې لږې لوبې دي چې هغه قیمت یې نه دي. پس دلته هم د زخم دپاره استفاده شو، د شی دپاره. هابیس ته که یو شی دی. viele Hobbys ډېرې لوبې kosten nichts. ډېرې لوبې دي چې دومره قیمت نه لري. یعنی سړی پرته بې د کوم قیمت نه سړی کولی شي یوه لوبه ترسره کړي، یعنی دومره قیمت نه لري. viele Hobbys kosten nichts. زیاتې لوبې دومره قیمتي نه دي. دا هم د زیات دپاره. andere نورې
هابیس نور لوبې sind sehr teuer. نور لوبې ډېرې قیمتي دي. پس دلته نور لوبې موږ ته معلوم نه دي چې مثلا څومره لوبې دي. 1 2 3 10 20 30. پس دقیقي موږ ته معلوم نه دی. او بل من سړی. Man braucht viel Zeit für ein Hobby. Man braucht viel Zeit für ein Hobby. سړی زیات وخت ته اړتیا لري. چی ته اړتیا لري؟ د یوې لوبې لپاره. سړی یعنې یو سړی زیات وخت د یوې لوبې لپاره اړتیا لري. پس موږ ته معلوم نه چې دا سړی څوک دی. Jemand, یو څوک ist mit meinem Auto weggefahren. یو څوک د ما د موټر سره څه وکړل؟ تیر شوله. دا یو څوک معلوم نه چې یو څوک دی. Niemand hat es gesehen. هیچا. دا هیچا چې استفاده کړی دی دا هیڅوک مثلا دا شخص موږ ته معلوم نه دی چې niemand hat es gesehen. هیچا هم دا نه دی لیدلی یا هم نه دی لیدلی. پس معلوم نه دی چې دغه هیڅوک څوک دی. دلته مو قانون دا دی چې Personen und Sachen د اشخاصو او د شیانو دپاره wenige هم کولی شي چې wenige لږ استفاده کړو manche ځینې andere nur einige یو څه viele زیات او د اشخاصو د سړی او د نفر دپاره بیا خاصتا دغه درې دانې نامشخص نامعین آرتیکلونه دي چې استفاده کیږي لکه jemand یو څوک niemand هیڅوک من هم یو څوک استفاده کولی شو یو سړی. پس دا شول indefinite نامشخص نامعین نامعلوم ناښکاره چې د هغو تعداد شیانو دپاره استفاده کیږي چې نامعین او نامشخص وي unbestimmt او دا کیدی شي Personen واوسي یا هم Sachen لکه viele manche einige andere man jemand niemand. دا هم شو اتلسم بخش. اوس راځو 19 بخش ته چې د څه شي په اړه دی؟ پرسونال پرونومن شخصي ضمیرونه په کوم حالت کې؟ په نومیناتیو حالت کې، په اکوزاتیو حالت کې او په داتیو حالت کې. په نومیناتیو حالت کې شخصي ضمیرونه کوم دي؟ ich du er es sie wir ihr sie او sie. په اکوزاتیو حالت کې mich د ich په ځای باندې د du په ځای باندې dich د er په ځای باندې ihn د es په ځای باندې es د sie په ځای باندې هماغه sie د wir په ځای باندې uns د ihr په ځای باندې euch او د sie د دوه حالت لپاره هم مخفل نشته کی. پس کوم ځای کې متوپیر راغله یا فرق راځي؟ فقط د ich لپاره mich کیږي، د du لپاره dich کیږي، د er لپاره in کیږي، د wir لپاره تغییر کې راځي او د ihr لپاره. او که چیرې دا په داتیو حالت کې کو ich مو نومیناتیو حالت او mich مو اکوزاتیو حالت او داتیو mir د ich په ځای څه استفاده کوو؟ mir ماته dir تاته er ihm هغوته es هم im کیږي sie هم ihr کیږي یعنی فرق کې د im د دواړه شول او د هم ihr شو. د wir لپاره هماغه uns دغه دواړه یو حالت راځي کې د ihr لپاره هماغه اوش په دواړو حالت کې په داتیو او اکوزاتیو حالت کې او د sie لپاره بیا د احترام د تاسو لپاره د هغوی لپاره بیا ihnen کیږي. پس دا شول پرسونال پرونومن په نومیناتیو حالت کې، اکوزاتیو حالت کې او داتیو حالت کې. لکه دلته یو بیلګه یې نشته کړې چې du fährst in die Stadt. ته داخل د ښار ته ځې. kannst du mich mitnehmen؟ کیدای شي ما هم له ځان سره یوسي، ما هم له ځان سره واخلئ. دا څه ورته ویلي؟ ja du kannst mit mir bis zum Viktoria-Luise-Platz fahren. بلې هو ته کولی شي چې له ما سره تر ویکتوریا لویز ځای پورې لاړ شي. پس دا هم شول پرسونال پرونومن په نومیناتیو، اکوزاتیو او داتیو حالت کې.